ها نو نن موږ تاسو یو نوی ټاپک شروع کوو چې هغه د زړه بې نظمیګانې یا اریتمیاګانې دي. اریتمیا ډېر مهم ټاپک دی او اهمیت یې په دې کې دی چې د اریتمیا د ډیاګنوز لپاره یوازینی ټول او معاینه چې هغه ده هغه ECG ده. نو اریتمیا تاسو که فکر کړئ ما تاسو ته چې نارمل ریدم 15 شرطونه لري که نه. نارمل ریدم لپاره موږ تاسو 15 شرطونه ویلي وو. یو دا چې نارمل پی وی به موجود وي او دویم دا چې نارمل کیو آر ایس به موجود وي او د هر پی په تعقیب باندې به کیو آر ایس راغلی او څلورم دا چې ډېر مهم هغه چې هغه RR انټروال به په ټولو لیډونو کې یو شان او ایکول وي او بل ریټ دی چې ریټ به هارت ریټ به د شپېڅو څخه تر 100 بیټ پر منټ وي. دا 15 شرطونه د نارمل ریدم لپاره مونږ ویلي وو او دا 15 شرطونه که موجود مونږ چې نارمل ریدم دی او که دا 15 شرطونه موجود نه مونږ چې اریتمیا ده. خو تر ټولو مهم شرط چې دی هغه RR انټروال ایکوالیټي ده یا برابروالی دی په ټولو لیډونو کې. نو که اوس موږ تاسو راشو اریتمیا وایو. اریتمیا معنا دا شرطونه نه پوره کېږي. نو اوس به خبره ده چې دوه ستونزې به وي. اریتمیا چې منځته راځي په میخانیکیت کې او په میکانیزم کې به دوه ستونزې. یو هغه د امپلس فارمیشن کې به ستونزه وي، د امپلس په جوړېدو کې به ستونزه وي. او دویم دا چې یا به د امپلس په کنډکشن یا انتقال کې ستونزه وي. که د امپلس فارمیشن کې ستونزه وي دا بیل اریتمیاګانې منځته راوړي. که د امپلس کنډکشن کې یا په انتقال کې ستونزه وي هغه بیل اریتمیاګانې چې هغه ته موږ بلاک وایو اصلا بلاکونه رامنځته کېږي. که فارمیشن کې ستونزه وي نو څه رامنځته کېږي اریتمیاګانې او که په کنډکشن کې ستونزه وي څه رامنځته کېږي بلاک. اول دا چې د امپلس فارمیشن کې ستونزه وي، د امپلس په جوړېدو کې ستونزه وي. کله چې د امپلس فارمیشن کې یا د امپلس په جوړېدو کې ستونزه وي د امپلس فارمیشن کې ستونزه وي نو اوس خبره دا ده چې یا به په سینس میکانیزم کې ستونزه وي په سینوډ کې یا په اټریا کې مشکل او یا به مشکل په ایوینوډ کې یا جنکشن کې او یا مشکل په وینټریکل کې. اوس که خبره ساینس میکانیزم کې ستونزه وي نو دې کې به 3 ډوله اریتمیاګانې موږ تاسو وایو. یا به ساینس ټیکیکارډیا رامنځته کېږي په ناروغ کې، ساینس ټیکیکارډیا، یا به ساینس برډیکارډیا رامنځته کېږي، او یا به چې د هغه ساینس اریتمیا رامنځته کېږي. او یا په اټریا کې ستونزه وي. که په اټریا کې ستونزه وي موږ تاسو به اټریل پریمچور بیټ یا کنټراکشن او یا به پیروکسیسمل سوپراوینټریکولر ټیکیکارډیا به وي یا ورته PSVT وایي.
یا ځینې کتابونو کې ورته فقط SVT وایي supraventricular tachycardia یا paroxysmal supraventricular tachycardia او یا به atrial fibrillation وي او یا به atrial flutter وي او یا به multifocal atrial tachycardia وي او یا به جنکشن کې ستونزه وي AV نوډ چې دلته موږ تاسو معمولا جنکشنل اکټاپیک بیټ وایو او همدارنګه جنکشنل ټیکیکارډیا او یا به مشکل په وینټریکلز کې که په وینټریکل کې ستونزه وي نو بیا به یا وینټریکولر پریمچور بیټ وي یا به وینټریکولر ټیکیکارډیا وي او یا به ventricular fibrillation وي چې دا ریتمیاګانې موږ سټیپ وایس یو د بل پسې وایو که چېرته د امپلس په کنډکشن کې ستونزه یا د سیالۍ په انتقال کې ستونزه وي نو بیا به داسې وي چې سیاله به په استانوډ کې تولیدېږي اټریا ته به نه انتقالېږي استانوډ کې به تولیدېږي اټریا ته به نه انتقالېږي چې دا سینو اټریل بلاک ورته وایي سینو اټریل بلاک او یا به داسې وي چې سیاله به استانوډ کې تولیدېږي او دا به راځي ایوي نوډ ته او ایوي نوډ کې به یا سلو کېږي او یا به ورکېږي چې هغې ته بیا موږ تاسو ارټري وینټریکولر یا ایوي بلاک ورته وایو ارټري وینټریکولر بلاک یا ایوي بلاک چې ایوي بلاک بیا 3 درجې لري چې په دې کې بیا فرست ډیګري ایوي بلاک دی فرست ډیګري ایوي بلاک او بل چې دی هغه سیکنډ ډیګري ایوي بلاک دی سیکنډ ډیګري ایوي بلاک سیکنډ ډیګري ایوي بلاک بیا تقریبا موږ تاسو په 2 درجو باندې ویشو ځینې کتابونه بیا 3 درجه هم پکې وایي چې هغه ته موبس ټایپ 1 ورته وایي بل ته موبس ټایپ 2 ورته وایي او ځینې کتابونه بیا 2-1 بلاک او 3-1 بلاک هم وایي 2-1 block and 3-1 block او بلې 3 درجه ده third degree block یا ایوي بلاک چې دې ته complete heart block هم وایي د دې بل نوم چې دی هغه څه دی complete heart block چې دې ته بیا کمپلیټ هارت بلاک هم وایي او دریم چې دی یو خو امپلس دی هغه چېرته استانوډ کې تولیدېږي وزینات ته نه انتقالېږي چې هغه ته موږ سینوټریل بلاک ویل دی او بل ایوي نوډ کې بلاک کېږي یا سلو کېږي هغه ایوي بلاک و او بل دا چې دا ټول کنډکټنګ سیستم راخلي موږ تاسو باید دلته یو 2 بلاکونه نور هم وایو چې یو موږ تاسو هغه که فکر هم کړی لیف بنډل برانچ هم ویلی که چېرته سیاله لیف بنډل برانچ کې بلاک شي هغې ته موږ لیف بنډل برانچ بلاک ورته وایو بیا لیفټ بنډل برانچ بلاک
LBB چې ورته وایي او بل چې دی هغه رایټ بنډل برانچ بلاک دی یا RBB او بل هم شته چې هغه لیفټ انټیریور فاسیکولر بلاک ورته وایي یا لیفټ انټیریور هیمی بلاک هم ورته وایي او بل لیفټ posterior fascicular block دی چې دا هر یو ځان د خپل کرایټریا وی لري دا به ان شاء الله موږ تاسو سټپ وایز ټول وایو مثلا موږ تاسو ته ویلو چې دلته یې سینوډ دی کنه یې سینوډ سیله تولیدي یې سینوډ دی دا سیله تولیدي سیله تولید کی راځي خوځن ډیپولرس کې چا وزن ډیپولرس کې او به د انټرنوډل پاتو د لار ناراضي ایوی نوټ تا صحیح ده اوس که چېرته سیله د تولید شو خو وزن انتقال نشوله دته به موږ څه وایو سینو ارټریل بلاک دلته انتقال نشوه دته موږ سینو ارټریل بلاک وایو او که چېرته دې ته انتقال شي وزن ډیپولرایز شي سیله راشي چیرته ایوی نوټ تا ایوی نوټ کې یا وزنډېږي او یا سلو شي او یا چې د بلاک شي دې ته موږ بیا څه وایو ایوی بلاک ورته وایو که چېرته دلته دغه شي او که دلته مو نه ځنډېدل دلته کار وشو لاندې ښکته کېږي نو موږ تاسو ویلو چې په دې کې یو رائټ بنډل برانچ دی او بل لیفټ بنډل برانچ دی چې لیفټ بنډل برانچ بیا په دوه شعبات تقسیمېږي یو لیفټ انټیریور فاسیکل یو لیفټ پاسټیریور فاسیکل نو که سیله دلته بلاک شوه دې ځای کې بلاک شوه نو دا بیا رائټ بنډل برانچ بلاک ورکوي او که سیله دلته بلاک شو دې ساحه کې دا به لیفټ بنډل برانچ بلاک ورکوي او که چېرته سیله دې ځای کې بلاک شوه دا به لیفټ انټیریور فاسیکولر بلاک ورکوي او کال تم بلاک نشو دلته بلاک شو دا به لیفټ پاسټیریور فاسیکولر بلاک ورکوي او داسې هم کېدای شي چې په عین ناروغ کې سیله په دلته بلاک شي په رائټ بنډل برانچ کې دلته هم سیله بلاک شي په رائټ بنډل برانچ کې او ورسره یو د دې دواړو نه اخته شي یا لیفټ انټیریور فاسیکولر بلاک ورسره راشي یا لیفټ پاسټیریور فاسیکولر بلاک نو رائټ بنډل برانچ بلاک جمع یا لیفٹ انٹیریयर فاسیکل اور لیفٹ پاسٹیریयर فاسیکولر بلاک دیتا بیا وہی بائی فاسیکولر بلاک او کیدای شي داسې شي چې یو د دینه شي آر بی بی جمع یو د دینه ورسره فرست ډیګري ایوی بلاک هم شي فرست ډیګري ایوی بلاک هم شي ورسره فرست ډیګري ایوی بلاک هم ورسره شي فرست ډیګري دا هم ورسره جمع شي نو بیا دې ته وایي ترای فاسیکولر بلاک ترای فاسیکولر بلاک نو موږ تاسو به د خیره بای فاسیکولر بلاک ترای فاسیکولر بلاک هم وایو چې کله رائټ بنډل برانچ سره یو د دې نشي بای فاسیکولر شو که بای فاسیکولر سره فرست ډیګري بلاک شو ترای فاسیکولر شو بای فاسیکولر بلاک جمع فرست ډیګري بلاک از کالډ ترای فاسیکولر بلاک د ټول لپاره خپل کرایټریا وي د پیسې کې اوس برا شو موږ تاسو لومړنۍ موضوع ته چې هغه نارمل ریدم دی چې دی موږ تاسو به دلته نارمل ساینس ریدم وګورو نارمل ساینس ریدم به موږ تاسو وګورو دلته اوس که موږ تاسو دې سټپ ته متوجه شو نو دلته ګورئ پیشته که نشته پیشته ښه کیوارش شته نارمل د هر په تعقیب کې وارث راغلی دی صحیح ده او آر ترمنځ فاصلې تاسو وګورئ دا به انشاءالله ایکول او برابرې وي په ټول لیډونو کې به ایکول وي او کریټ موږ تاسو مخکې د هرټ ریټ شمارلو طریقه ویلې وه که هم هرټ ریټ وګورو نو په دې کې به هرټ ریټ راشي 15 شاوخوا او یا 15 شاوخوا راځي د شپېتو سلو منځ کې ریټ هم څنګه شو نارمل شو
دا یو نارمل سټپ دی خو ګورئ د اریتمیا د معلومولو لپاره ښه سټپ چې دی ښه لیډ چې دی هغه دویم لیډ دی کوم لیډ دی سیکنډ لیډ دویم لیډ بهترین لیډ دی ښه لیډ دی د اریتمیا د معلومولو لپاره په همدې خاطر باندې موږ په ECG کې چې کله لانګ لیډ اخلو هغه دویم لیډ اخلو لانګ لیډ یا اوږد سراسر ټول ECG کې وي هغه ته موږ څه وایو لانګ لیډ ورته وایو او هغه موږ تاسو دویم لیډ اخلو دې پسې راځو موږ تاسو سینس ټیکیکارډیا ته سینس ټیکیکارډیا اوس به راشو چې سینس ټیکیکارډیا څه ته وایي او ولې ورته سینس ټیکیکارډیا وایي فرض که موږ تاسو دغه سټپ وګورو دلته ګورئ پیش ته که نشته دی اپ رایټ ده که نه ده راونډ ده که نه ده ګور اپ رایټ ده راونډ ده نو دې نه معلومیږي چې دا یو نارمل پي ده که نه دا هغه پي ده چې سینوډ نه منشا اخیستې ده چې نه منشا اخیستې اس انوډ نه منشا اخیستې سینوټري لوډ نه منشا اخیستې نو ځکه دې ته موږ کومه پي وایو دې ته موږ سینس پي ورته وایو دا سینس پي ده دا ټاپک پي نه ده دا سینس پي ده اوس پي ویب سینس پي موجوده ده کیوارس موجود دی ټي موجوده ده د هرې پي په تعقیب باندې کیوارس راغلی دی دا پي دی کیوارس دا پي دی کیوارس او نارمل دی کیوارس او بله خبره دا ده چې د آر آر انټرول که موږ تاسو وګورو دا ایکول او برابر دی خو مشکل په چیش کې دی مشکل په دې کې دی چې ریټ هم نه دی اندازه کړی که موږ ریټ اندازه کړو مثلا دا یو غټه مربع کړو دا دویمه غټه مربع کړو دا یو غټه مربع شوه یو بیگ سکویر شو صحیح شو دا بل بیگ سکویر شو صحیح شو دوه بیگ سکویر شو دلته څومره دی نیم دی که نه نو تقریبا دلته د آر آر تر منځ څو غټ سکویرونه رال دوه نیم بیگ سکویر رال نو تاسو که چېرته موږ تاسو په دې باندې 300 تقسیم کو مثلا 300 دلته راوالو په دوه نیم باندې تقسیم کو نو ریټ به موږ له څو راکوي 150 شاوخوا به راکوي که نه یا 120 شاوخوا نو ریټ پکې سل نه زیات شو که نه شو هارت ریټ پکې څنګه شو مور دین 100 بیټ پر منټ شو سینس ټیکیکارډیا څه ته وایي سینس ټیکیکارډیا هم دې ته وایي سینس ټیکیکارډیا یوازې دا چې هارت ریټ ورکې زیات شوی نوره منشا د امپلس کم ځای سینوډ وي اکټاپک محراق نه وي منشا او دغه کم محراق فوکس چې دا ترېنه منشا اخلي هغه کم ځای نه اخلي سینوډ نه منشا سینوډ وي اکټاپک محراق نه وي موږ له ولې پته لګي چې دا اکټاپک محراق نه دی دا سینوډ دی هغه نارمل پي موجوده ده د نارمل پي موجودیت موږ ته څه راښیي د نارمل کیوارس موجودیت موږ له څه راښیي سینوډ که چېرته د اکټاپک محراق نه منشا والي پي ویب کاونټر کې به فرق راځي کانټور د دې به خرابېږي بیا اوس دلته نارمل پي ویب موجوده ده نارمل کیوارس موجود دی د آر آر تر منځ انټرولونه نارمل او ایکول دی یوازینی مشکل دا دی چې ریټ څنګه دی مور دین 100 دی سلو نه زیات دی دې ته موږ سلو چې موږ ټیکیکارډیا ورته وایو که نه او دې ته موږ څه وایو سینس ټیکیکارډیا او دا کیدای شي یو نارمل پدیده ده خو کیدای شي اب نارمل هم وي اکثره وخت دین اسباب چې دی کیدای شي نارمل هم وي که نه او اب نارمل حالت کې هم راکېدای شي لکه مثلا تبه کې تبه خو نارمل حالت نه دی که نه یا انزایټي کې یا مثلا سمپاتیټک سیستم اور اکټیویشن کې فایټ اینڈ فرایټ تخته جنگ او تخته کې غوسه کې هارت ریټ کې ایکسرسایز نارمل پدیده ده بیا یو څوک چې ایکسرسایز کوي تمرین کوي هارت ریټ زیاتېږي که نه زیاتېږي خو ګوره منشا بل ځای نه ده منشا کم ځای نه ده سینوډ نه ده دې ته موږ څه وایو سینس ټیکیکارډیا بل سینس برډیکارډیا ده سینس برډیکارډیا اوس سینس برډیکارډیا څه ته وایي سینس برډیکارډیا هم دې ته وایي دلته شکل کې تاسو ګورئ نارمل پی به موجود وي نارمل کیوارس به موجود وي ګورل د پیشته خو ډېره کم اندازه شته دی وړه معلومیږي
خو دومره مشکل به یې نارمل کې وارث به موجود وي خو د آرار ترمنځ فاصلې به زیاتې شوي نارمل به وي خو زیاتې شوي به وي مثلا دلته موږ تاسو یو سټپ رسموو ګورئ دلته پی شته که نه کیوارث شته که نه د هرې پی په تعقیب کیوارث راغلی دی که نه دی راغلی د آرار ترمنځ فاصلې تاسو فرض کړئ چې دا څنګه دي دا برابري دي خو مشکل یې په چیز کې دی مشکل که موږ تاسو د آرار ترمنځ د غټو مربعو تعداد وشمارو 1 2 3 4 5 او دا 6 نو چې تاسو 300 د راوالي په شپږو تقسیم کریډ بار څو درکې 50 شپېتونه کم شو که نه دا چې شوه برډیکاډیا شوه که نه ساینس ورته ولې وایو نارمل ساینس پی ویب موجوده ده د موږ څه وایو ساینس برډیکاډیا او دا هم چې نارمل حالتونو کې هم کېدی شي او پتولوژیک حالتونو کې هم کېدی شي مثلا ریسلرز پهلوانانو کې اتلیټس کې منډه وهونکو کې لوبغاړو کې باډي بلډینګ چې کوي دا دې خلکو کې چاو خلکو کې دا نارمل برډیکاډیا موجوده وي سلیپ حالت کې خوب حالت کې اگر که موږ تاسو د برډیکاډیا تعریف هم بیا فرق کوي د استراحت حالت کې د شپېتو نه کم شي ناست وي ویښ وي بیدار وي خو د استراحت حالت کې د شپېتو نه هارټ ریټ کم شي ته موږ څه وایو برډیکاډیا خو د خوب حالت کې 500 نه کم شي که یو څوک ویده وي د خوب حالت کې 70 نه کم برډیکاډیا دلته 500 نه کم برډیکاډیا ده او دا چې سینوډ موجوده ده د موږ وایو ساینس پی موجوده ده موږ ساینس برډیکاډیا ورته وایو او پاتالوژیک هم کېدای شي لکه مثلا د ځینو دواګانو ته سمم یو څوک دی بیتا بلاکرز اخلي یو څوک دی کلسیم چینل بلاکر نن ډای هایډروپیرین خاندان اخلي یو څوک دی ډایجاکسین اخلي د هغو کې برډیکاډیا راتلی شي که نه راتلی شي او دریم شکل چې دی د اریتمیاګانو هغه سینس اریتمیا ده سینس اریتمیا دا ده دا هم کېدای شي فیزیولوژیک او کېدای شي چې هغه پیتالوژیکي سینس اریتمیا دا زیاتره وخت د ریسپاریشن سره د تنفس سره ډېر ارتباط لري سینس اریتمیا تاسو پوهیږئ انسپایریشن سره هارټ ریټ زیاتیږي او ایکسپایریشن سره هارټ ریټ کمیږي نو کېدای شي دلته د آرار انټرول نه سره څه شي مختلف شي خو دا چې سینس پی ویب موجوده ده ګورئ پی موجوده ده که نه دا دی ټي پی ټي که موږ دلته وګورو پی شته کیوارث شته نارمل د هرې پی په تعقیب کیوارث راغلی دی مشکل په چیز کې دی د آرار ترمنځ فاصلې څنګه دي منظمې که غیر منظمې د آرار ترمنځ فاصلې غیر منظمې دي د آرار ترمنځ فاصلې دا غیر منظمې دي ان ایکوال دي برابر نه دي برابر نه دي د آرار ترمنځ فاصلې برابر نه دي ځکه ته موږ څه وایو ساینس اریتمیا ورته وایو ساینس ورته ولې وایو چې پی ویب نارمل شته دی که چېرته ساینس پی ویب موجوده نه وه که پی ویب موجوده نه وه نو موږ بیا دې ته ساینس اریتمیا نه ویله بیا موږ ورته اټرل فیبریلیشن ویلې د اټرل فیبریلیشن او ساینس اریتمیا ترمنځ فرق په همدې پی ویب کې دی چې په ساینس اریتمیا کې پی ویب موجوده وي په اټرل فیبریلیشن کې نو پی ویب دلته پی ویب نه وي خو په ساینس اریتمیا کې پی ویب موجوده وي که چېرته پی مختلف شکلونه لرلی پی ویب مختلف شکلونه لرلی پی ویب مختلف شکلونه لرلی پی ویب شکلونه څه وی مختلف وی
ګور دا یو رقم پی ویب لري دا شکل یو رقم دی دا شکل بل رقم دی دا شکل سرچپه دلته بیا نارمل ده ګوره پی مختلف شکلونه لري که چېرته پی ویب مختلف شکلونه لرل او آرار ترمنځ فاصلې داسې غیر منظمې وې دې ته بیا موږ څه ویلی ملټي فوکل اټریل ټکیکارډیا دا بیا ملټي فوکل اټریل ټکیکارډیا وه MLT به وه اگر که هغې کې څه ریټ لږ سلونه زیات وي ټکیکارډیا ورته ځکه وایي دا خیر دې کې ریټ کم دی دلته به ساینس اریتمیا وګورو دلته ګور تاسو دویم لیډ وګورئ دویم لیډ لانګ لیډ غسل شوی دی دلته ګورئ موږ تاسو پی ویب ګورو که نه پی ویب شته که نه خو تاسو وګورئ چې د آرار تر منځ فاصلې منظمې دي که غیر منظمې دي ګور د 1 2 3 4 غټې مربعې د آرار تر منځ خو دلته تاسو راشئ 1 2 تقریبا 3 د آرار تر منځ فاصلې څنګه دي غیر منظمې دي دا چې د آرار تر منځ فاصلې غیر منظمې دي موږ ورته ساینس اریتمیا وایو دا موږ څه وایو ساینس اریتمیا ورته وایو پس پوه شوئ ساینس ټیکارډیا ساینس برډیکارډیا ساینس اریتمیا اینا فار ټوډے دا درې ساینس تاسو نن درس شو سبا ته به انشاءالله PSVT اټل پاپولیشن پریمچور بیټ ټاټول شن به سبا ته